امریکا اعلان وکړ چې تر دې وروسته له افغان حکومتي ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي چې تر دې وروسته په نظامی برخه کې له افغان حکومتي ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي او بدیل لارې چارې انتخابوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي رسنیو ته ویلي چې د دې وخت رسیدلې څو امریکایي ځواکونه له افغان حکومتي ځواکونو د هوایي بریدونو په برخه کې خپل ملاتړ پای ته ورسوي. د کربي په وینا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو د امریکا د ملاتړ بڼه بدلیږي او دا ملاتړ به یوازې له مالي اړخه دوام پیدا کوي. هغه زیاته کړه پینټاګون اوس پر دې کار کوي چې څنګه د کابل حکومت او ځواکونو د ملاتړ نوې لارې چارې ومومي او په دې توګه له پوځي لارو پرته له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. امریکا له هغه وروسته د خپلو هوایي بریدونو له پای خبر ورکوي چې د دوحې تړون په اساس افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور نیټه پای ته نږدې ده. د دوحې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه د مای تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي چې اوس یې یوازې 2 ورځې پاتې دي.